Page 28 Lesson 12 اتویشتمه صفحه 12 درس و د انګلیسي ژبې د وی توري د و په رقم تلفظ کیږي. پښتو معادل یې نه لرو، د پښتو په الفبا کې و نشته، نو د انګلیسي ژبې وی توري د و په رقم تلفظ کیږي. Learn the words. دا لغتونه زده کړئ. لومړی لغت ویکی ویکی. دوهم لغت volcano volcano. درهم لغت vest vest. violin violin. watch point and chant. وګورئ، اشاره وکړئ او سندره ووایاست. the v chant. the V, Vicky. Hi, Vicky. V, Vicky. Hello, Vicky. V, Vicky. Hi, Vicky. Vicky. Hello. V, 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 vest. V, 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 volcano. V, 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 violin. Volcano, violin, vest. Volcano, violin, vest. let's talk. راځئ چې خبرې وکړو. ask and answer. پوښتنه وکړئ او جواب ورکړئ. په انګلیسي ژبه کې څرنګه ووایو چې دا کوم رنګ دی؟ مثلا یو چا یو نوی کالي اغوستی دی، موږ وایو چې دا کوم رنګ دی. یا یو قلم لري چې بل رقم خط لیکي، وایو چې دا کوم رنګ دی. یا هم یو پاڼه په انګلیسي ژبه کې وایو چې دا کوم رنګ دی. نو په انګلیسي ژبه کې څه رقم وایو چې دا کوم رنګ دی؟ what color is it؟ دا کوم رنګ دی؟ what color کوم رنګ is it دی؟ دا what color is it؟ دا کوم رنګ دی؟ what color is it؟ دا کوم رنګ دی؟ نو په جواب کې چې وایو دا شین رنګ دی یا ژړ دی یا زرغون، نو داسې وایو it's blue. آبي. it's blue. دا آبي رنګ دی. it's blue. دا آبي رنګ دی. دا سطلونه ته ځیر شئ. په دا سطلونو کې مختلف رنګونه دي، مثلا red سور رنګ، blue آبي رنګ، yellow ژړ رنګ، green زرغون او orange نارنجي رنګ ته وایي. بیا red سور رنګ، blue آبي رنګ، yellow ژړ، green زرغون او orange نارنجي رنګ یا نارنج ته ورته. نو د درس په پای کې I can say the V words. زه کولی شم په وی باندې شروع شوي لغتونه ولولم. که چیرې لوستلی سئ ټیک مارک یې کړئ. I can say what color is it. زه کولی شم چې پوښتنه وکړم چې دا کوم رنګ دی. په انګلیسي ژبه کې تاسې ویلی سئ چې دا کوم رنګ دی. که چیرې ویلی سئ نو دا ټیک مارک کړئ. what color is it؟ دا کوم رنګ دی؟ او جواب یې it's blue. دا آبي رنګ دی. یا it's orange. دا نارنجي رنګ دی. it's green. دا زرغون دی. page 30 lesson 13 دېرشمه صفحه 14 درس زی زه. زی د زه یا د زې په رقم زموږ تاسو د پښتو د زې توري په ډول اواز ورکوي. دا کولی سي هم زیټ ووایاست په امریکایي ژبه، زیټ ورته وایي. په که چیرې زیټ هم تلفظ کوی سوی دی، که چیرې زی هم تلفظ کوی سوی دی. زی د زه په رقم تلفظ کیږي. let's learn. راځئ چې زده کړو. learn the words. دا لغتونه زده کړئ. اول لغت زک زک. دوهم لغت zebra zebra. درهم لغت zero zero. او څلورم لغت zipper zipper. نو زید د زه په رقم تلفظ کیږي. زید زه، لکه زک، zebra، zero، zipper.
watch, point and chant. وګورئ، اشاره وکړئ او شعر ووایاست یا سندره ووایاست. The Z chant، د Z شعر یا سندره. Z, Zach. Hi, Zach. Z, Zach. Hello, Zach. Z, Zach. Hi, Zach. Zach. Hello. Z, zebra. Z. Z, zebra. Z. Z, zebra. Z, zipper. Z, zebra. Z. Z, zebra. Z. Z, zebra. Z. Z, zipper. Z, zebra. Z, zero. Z, zebra. Z, zipper. Z, zebra. Z. Listen and sing the TVZV song. TVZ, 1, 2, 3. TVZ, 1, 2, 3. TVZ, V, TVZ, V, TVZ. غوږ ونیسئ او د TVZV سندره ووایاست. Let's talk. راځئ چې خبرې وکړو. Ask and answer. پوښتنه وکړئ او جواب ورکړئ. What color is it? دا کوم رنګ دی؟ What color is it? دا کوم رنګ دی؟ نو په جواب کې وایي It's د it is مخفف دی. It's purple. It's purple. دا بنفشي رنګ دی. نو د درس په پای کې I can say the Z words. زه د Z لغتونه لوستلی سم. I can say what color is it. زه کولی سم وایم چې دا کوم رنګ دی. په انګلیسي ژبه کې یعنی زه کولی سم وایم یا پوښتنه وکړم چې دا کوم رنګ دی. It's pink. دا ګلابي رنګ دی. Pink ګلابي رنګ.